علماء کرامو او د دې علاقې غیرتمندو په دین مینو بهادرو پښتنو مسلمانانو خدای پاک هم سره زمانه په ایمان خوشحاله ده. ورونو دې وخت کې مونږ او تاسو ټول د اسلامي مدرسې او د حافظانو د قرآن شریف د حفظ د ختم په تقریب کې په دې مبارک ماحول کې را جمع شوي یو. خدای پاک ستاسو او زموږ دا ناسته دا په عبادت قبوله کړي. رونو یو دوه خبرې درته عرض کوم. اول خدا ده چې دا پټکي دا د چا طریقه ده چې دا دوی ته پټکي وتړلی شو. بظاهره خو د 5 روپو یا د 10 روپو پټکي دی او ډېر خلک به دې ته صرف یو رسم ووایي. دا د چا کار دی؟ بدعت خو نه دی. دویمه دا چې دا پټکي ورته په سر شو نو د دوی کار بسي. دا ملایان څه کار کوي په دنیا کې؟ ملایانو ته څه ضرورت دی؟ ځکه ډېر خلک وایي یاره دا دیني مدرسې دا جماعتونه دا روزګار خلک دی. وی خلک پسې دي او دوی پسې دي. خلک سپومې ته وختل او دوی په جماعتونو کې ماغه زاړه سبقونه دوی. دا ولې خلک؟ د دې دوه خبرو درته وضاحت کول غواړم. خړمبه خبره چې دا پټکي تړل د چا طریقه دا خو بدعت دی کنه. نورو دا پټکي تړل دا د مشرۍ یو نښه ده او د خپلو استادانو د مشرانو د طرفه یو احساس دی چې چاله ورکېدی شي. پټکي چې چاته په سر شو نو مطلب دا دی چې دی مشر شو. کم کار چې ده ته حواله کېږي یا ورته حواله شوي دی په دغې کار کې په ده پوره اعتماد او یقین دی د خپلو مشرانو. دا طریقه د دواړو جهانو د سردار نه مخکې راغلی ده او د دواړو جهانو د سردار په زمانه کې به او د هغه نه پس اوسه پورې ده او په جنت کې به وي. نو چې یو خبره د حضور پاک نه مخکې م شوي او د هغه په زمانه کې م شوي او اوسه پورې روانه او تر جنته پورې دا سلسله د خیر او د خوشحالۍ به روانه نو دا د دې علامه ده چې دا یو ښه کار دی. دا سنتو کې داخليږي، بدعت نه دی. خدای پاک مونږ او تاسو د بدعت نه وساتي. ښه د حضور پاک د زمانې نه مخکې څنګه شوی د دواړو جهانو د سردار زمانه وه چې مدینې منورې ته تشریف راوړو دی علماو ته معلومه ده. نو په اول ورځو کې مدینه منوره کې څرګند کافران او څه مسلمانان صحابه کرام. په هغه څرګندو کافرو کې یو مشهور کافر دی د هغه نوم دی عبدالله ابن ابی ابن سلول چې بیا وروسته د منافقانو لیډر زه د مجرم مشر ته وی ځکه دا انګریزي لفظ دی نو د دې سپکو سره خوند کوي. نو دا بیا د منافقانو لیډرو دی چې لا څرګند کافرو. نو د دواړو جهانو سردار د یو صحابي تپوس له روان و د هغه نوم دی سعد بن عباده. نو په لاره د دوی په دې مجلس ورغی دین پکې ناست دی او څه مسلمانان او څه نور مشرکان. د دواړو جهانو سردار د هغه سورلی نه راکوشو سلام یې پې واچو په دې ټولو او ده ته د دین دعوت ورکړ. دی ورته وایي زمون په اصطلاح کې زه مولا صاحب مثلا زه مولا صاحب چرته کښېنم په خپله کډه کې چې څوک درځي هلته ورته د خپلې قصې کوه دلته مه راځه مونږ. خیر مسلمانان پکې پورته شوي نه راځي به زمونږ د دواړو جهانو سردار تعلیمات هغې کې چونکې مختلف خلک و یو بل ته پورته شو
حضور پاک چپ کړل او قلار کړل او هغه تلا چې دا چا تپوس لته نو دا سرګن کافر داغه د قوم هغه توای وستاسو هغه سړي ابو حباب نن دا خبره کړې ما ورته د دین خبره وکړه او هغه جواب کې دا سپک الفاظ حضور پاک ورته وی قربان کریمه ستا دراتلو نه مخکې دې ټول قوم جرګه کړې وه مرکې کړې چې دته د پټکي د مشرۍ په سر کې د مشرۍ پټکي ورته په سرول غوښتل خو ستا په راتلو خدای د دغه ټوله مشري ختم کړه نو قربان او پروانونه تاسو خپل کار کوئ اوس دا د پټکي په سرولو د مشرۍ نښه دا د دواړو جهانو د سردار نه مخکې راځي او دا ورته یو صحابي وي او د ده په خبره باندې چپوالی وکړه دا نه وایي چې دا غلط کار دی پیغمبر ته علیه الصلاة والسلام نه قربان شم چې هغه ته یو صحابي یو خبره وکړي یا د یو خبرې نه خبر شي او دی پې چپ پاتې شي نو دې ته تقریر النبي وایي دا سنتي ثابتي روی او ښه کار کې به حساب شي نو چې حضور پاک پې چپ شو دیو نه وی چې دا غلط رسم درته چا ښودله نو د هغه د زمانې نه مخکې دا رواج دی روان بیا په خپله د حضور زمانه کې خو دا اصطلاحي مدرسې نه او نه دا کتابونه نه په دې طریقه تقسیم اسناد کتابونه نه بغیر د خدای د ښکلي کتاب هم د کتاب په شکل کې نو په بدرو موقعو کې د دواړو جهانو سردار په خپل لاس پټکي ورکړی دی بعضو صحابو هغې کې حضرت عبدالرحمن ابن عوف دی حضرت اکرمه دی حضرت خالد ابن ولید دی دا به یې د پټکي ورکړ او د مشرۍ یو نښه به وه چې یو علاقې ته به یې لېږه دا یمن ته ځي دا پټکي وره دې فلانکي مهم باندې ځي نو مهم باندې به یې ملیږه او پټکي به یې بله د مشرۍ ورکړ دا یو احساس دی خالد ابن ولید سره پټکي او سور رنګ یو او د دواړو جهانو د سردار ویښته مبارک یې پیدا کړ هغه یې پکې ایښی چې چېرته به جهاد لته هغه پټکي به یې پسند یو ځل په جنګ کې د کافرو په دې منځ کې په ډېر سخت تنګ ځای کې ډېر په زور ورغی ده باندې چاپېره حملې کېدي او دې په هغې کې په زور ورځي او یوازې و دغه وخت د هغې جمګټۍ نه چې ځان روغ کړي مرګرو ورته وي قربان یوازې ګیر وي د کافرانو په منځ کې او دومره سخت ځای کې ځان مې ته ولې نه روغ وی ما نه پټکي پرېوت په دې جنګ کې خپو ته ورسېد او دغې پټکي کې د دواړو جهانو د سردار ویښته ما وی چې دا پټکي دا ویښته د کافرانو لاس ته ورنه رسي نو ما ځکه په هغه سخت ځای کې هغه سخت میدان کې زه ورم نو پټکي د هغې نښه درېم بیا د علماو د بزرګانو طریقه ده زمونږ دې بزرګانو کې یو دوه لیڼه روان دي یو خو د کتابونو نه سړی فارغ شي د حفظ نه دویم د بیعت طریقه نو د بیعت والا دا ذکر ورکي وظیفه ورکي بیا ورته وایي ستا اصلاح وشوه ډېره حده پورې تو ستا خلقو اصلاح کوه خلقو ته تعلیم و تربیت د هغوی د نفس او د اخلاقو دغه کوه د اصلاح فکر کوه نو د مشرۍ ساده به یې ورکړه یا به یو چوغه ورکړه خرقه یا به یې پټکي ورکړه او زمونږ د عالمان دیني مدرسو کې پټکي ورکړي ځکه دا د علم نښه ده دا سر د علم یو ځای دی د علم هغه ټولې خزانې خدای دې دماغ کې ایښي دي نو په سر والا دا د علم نښه کېږي تاسو به نوم اورېدلي هندوستان کې یو لویه مدرسه وه چې هغې ته دارالعلوم دیوبند وایي تقریبا 18 کاله د پاسه 100 کاله یې تېر شو هلته کې دا طریقه ده چې عالم فارغ شي دا پټکي ورته په سر
دا مدرسې دا ستاسو دا ښکلی یا زمون یا دا نورې دا د هغې مدرسې شاخونه دي نو د هغې خپلې مرکزي مدرسې د هغه نیکانو په طریقه باندې تلل غواړي هغې مدرسې یو 3 کارونه کړي دي کارونه یې خو ډېر دي خو 3 به درته وښیم یو خو دا چې په یو لویه شمېره کې عالمان پیدا کړي دي او داسې عالمان چې د علم د پرهیزګارۍ د تقوا نښې او نمونې دي دې مغربي پاکستان دا اوس چې دی د دې 15,000 عالمانو هلته کې سبق ویلي او د مشرقي پاکستان چې اوس ورته بنګلادیش وایي 2.5 لاکو عالمانو هلته کې سبق ویلی او د هندوستان 3.5 لاکو او د افغانستان او د افریقې 8,000 کسانو هلته کې سبق ویلی هر یو په خپل ځای د علم د شریعت یو نمونه ده وي به بعضې یو نیم کمزوری راځي خو مجموعه ورته ښیم د دې مثال په دې نږدې مدرسو کې نشته نه په یونیورسټو کې شته هر یو عالم نے پکې ړومبي فاضلانو کې سن 1301 هجري کې د 1400 صدۍ په آغاز کې 8 کسان فارغ شو هلته کې یو پکې دی حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله 50 د پاسه 1000 کتابونه لیکلي دي واړه او لوی چې راجمع کړي سړی حیران شي چې خدا یو شخص یو یونیورسټي یو لویه لایبرري ده او هر یو رساله قسم دی چې ګورې یو کتاب ته به وایې خدایه دې د دې فن او د دې علم سپیشلیست آخري درجه متخصص او د دې فن یو لوی ماهر دی 50 د پاسه 1000 کتابونه چا نه دي لیکلی خود لپاره یو کتاب لیکلی دی بهشت زیور که مو کته نو حیران بشي لوی عالمان هغه ځان سره ساتي هندوستان کې په لاهور کې زما استاد حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه ما ته یو ځل وایي بهشت زیور در سره شته ما وی زمون عامه کتابخانه کې شته خو ما سره نشته ځان له وی ځان له فورا واله ما سره 2 قسمه بهشت زیور پروت هر ځل چې چاپ شي زه هم دې کې بس اضافه کمی زنانه لپاره لیکلی نو هر دا تفسیر دی بیان القرآن چې مخکې څومره اعتراضات کیدی شي یا اوس یا راتلونکي د ټولو جواب یې پکې راوستی دی د اصولو د اشارو په شکل یو لوی هستی ده دا بل د هغه نوم دی شان مرشا صاحب کتابونه به داسې کتل پاڼې به اړول په سلونو صفحې به یې دروازې وکتلې ویره مخې ته نوې مسله سره نشي یو ځل یو کتاب ضرورت علما وایي یاره دا نسخه خو به مصر کې بل ځای کې نشته دی وایي یو ځل ما کتلې ده تاسو ما ته څوک کښېنوئ زه په یاد ویم چې هغې یې ولیکي ده ورته په یاد وي او هغې لیکل شروع کړي چې یو سړی یو کتاب په یو ځل کتو یادولی شي د هغه د یاداشت په څه نشي داسې نور لوی بزرګان حضرت مولانا مدني صاحب حضرت مولانا شبیر احمد عثماني صاحب حضرت مولانا مفتی کفایت الله او نور بزرګان یو د اسمان یو ځلند روښانه خسته او خندنې ستوری دا ړومبې کارنامه وه چې داسې علما بلې مدرسې نه دي پیدا کړي دویم نو د ازادۍ دا څومره تحریکونه چې تاسو وینئ د انګریزانو خلاف دا بنیادي د هغې نه شو حاجي د تورنګزو باباجي صاحب زمونږ د 400 چې 20 جهاد یې کړي دي د انګریزانو خلاف عاممندو کې خښ دی دا د دیوبند مدرسې سره تعلق د شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی رحمت الله علیه په اشاره ودا ټول پروګرام جوړېد بیا هغې په خپله
دا بعضې خلک وایي ملایانو وایي څه کړي دي هلکه ته د ملایانو د تاریخ نه خبر دا انګریز تا ته چا ښودلی دی چې دا کافر دی کافر به تا ته څوک ښایي چې دا کافر دی دا خو د عالم کار عام خلک په دې څه پوهېږي چې د دې سړي دین ته څومره خطران تاسو که تاریخ وکته د ازادۍ انګریزان وایي په چاندني چوک کې اول موږ د علماو سرونه لیدلي دي چې هغه پراته انګریزانو ته سرونه پرې کړو اوس به لوی لوی لیډران ناشي چغې به وایي موږ دا کار کړی دی موږ دا کار کړی عالمان خو په چا احسان نه کوي نه د ریاکارۍ لپاره کوي هغې خدای خپل فرض ګڼي د امت او د قوم او د دین خیرخواهي هغې د زنده‌باد خواهشمندي نه د دې تشهیر کول غواړي نو اول لاړ شئ په چاندني چوک کې د چا سرونه پراته افغانستان کې دا جهاد چوک په الجزایر کې چوک دا خو د علماو برکت دی علما چې قیادت نه کوي هغه جهاد ناکامیاب وي وروڼو اخو افراتفریتې جوړېږي جهاد د انګریزانو خلاف د روسیانو خلاف د هندوانو خلاف چې څه ته جهاد وایي شرعي هغه بغیر د عالمانو نه سکرول ټیک ته مسلمانان ورسره شاته ولاړي خو قیادت او مشري به د عالم په لاس وي هلې به هغه جهادي او هلې به کامیابي نو دا د جهاد تحریکونه جیلونه خوړل په تور اوبو کې څوک پراتو هغه د دیوبند عالمانو حضرت مولانا شیخ الهند محمود الحسن دیوبندی حضرت مولانا حسین احمد مدنی دیوبندی او حضرت مولانا عزیر گل صاحب دیوبندی دا علما دي چې هلته جیل خوړلی دی په داسې ځای کې چې نه ورسره کلي نو د دریاب په منځ کې بحر ابیض متوسط بحیره روم کې یو جزیره ده مالټا هلته کې بند او کلونه یې پکې تېر کړي دي نو دا د ازادۍ تحریک دا دغې مدرسې چلولی دی درېیمه کارنامه درته ښیم د تبلیغ په نوم چې دا ښکلی کار روان دی اوس په ټول عالم کې دا د دیوبند برکت دی یو عالم دی نوم یې دی محمد الیاس صاحب د قامت نه وړوکې د رنګ نه تور په ژبه کې لکنتو ترتړی ژبه یې وه د انګریزانو په آخري دور کې هندوانو کې یو تحریک جوړ شو د هغې نوم و شودي تحریک نو د پنجاب او د سند او د هندوستان دا باندې ډېرې کمزوري دي زمون پښتانه شکر دی په دین کې ډېر اوچت دی او خدای دې د دې نه زیات اوچت لري په غر ته لاړ شئ غر ته د پښتنو په علاقه کې جماعت به هم وي او مونځګزار به هم وي خو په پنجاب کې په بانډو کې به مونځونه وینې په ډېرو ځایونو کې په سند کې لوی لوی کلي دي جماعتونه شار پراته دي هندوستان کې هم دغه صورت حال دی نو دا شودي تحریک دا د هندوانو یو مذهبي تحریک و په دې کلو ګرځېدل د مسلمانانو او ورته وایي مسلمانان ختم شو د هغې بادشاهي نشته ځکه خلافت عثماني دغه وخت کې نو او په عربو باندې انګریزان راغلي او هندوستان کې د اسلام حکومت نو وی لاړل مسلمانان ختم شو راځئ خپل دین دوباره خپل کړي نو دوه نیم لکه مسلمانان یې دوباره هندوان کړل د شودي تحریک دا عالم چې خبر شو د دات خاوندو د سوچ او د یو فکر دوی دا قرآن مسلمانان خرابوي یو څو کسانو ته یې منت وکړ وی راځئ چې موږ ورپسې وځو څه کسان ورسره تیار شو او په هغه کلو باندې وګرځېد او هغه کافر شوي خلک مرتدان شوي دوباره مسلمانان کړل بیا وی دا تحریک بندول نه دي پکار ځکه موجوده وخت کې بادشاه ټول د کرسۍ وګیري د اقتدار خواهشمند که په حزب اقتدار کې او که حزب اختلاف کې ټول د حضرت خیتي عاشقان دوی د دین فکر نه لري دا که مونږ مسلمانان په خپل سرونو کړو نو دا هندوان ناله دا مسلمانان خرابوي او دا انګریزان ناله مسلمانان خرابوي
نو دا دینی مدرسې د دغې خدمت یو حصه ده، خو عوامي تحریک هم شروع کول پکار دي. دا د تبلیغ په نوم یو تحریک شروع کو، او دې وخت کې د خدای پاک احسان دا دی چې په 140 ملکونو کې 15 لکه افراد د تبلیغ په سلسله کې مشغوله دي، او په لکونو خلقو جون خدای بدل کړ، او عیسایان خدای مسلمانان کړ، ګرجي په جماعتونو بدل شي، او پادریان اوس په فرانس کې 11 پادریان خدای پاک په اسلام کې داخل کړ. فرانس کې هغه نورو پادریانو صدر میتران ته درخواست وکړ چې د پاکستان او هندوستان نه خړ ټول ریډ انډین خلک راشي، او زمونږ یې ډېر خلک خراب کړل، دی باندې پابندي ولګوه. هغه ورته وایي زمونږ په آیین کې په مذهب پابندي نشته، زمونږ چې څوک خپل مذهب کوي دی، تاسو هم لاړ شئ خپل دین خور کې، زه په دې پابندي نشم لګولی. دا ښه شوه. دا درېیمه خبره ده. نو په دغې دارالعلوم دیوبند کې خپلو علماو ته هغې پټکي په سرۍ شین رنګې توتي رنګې پس، نو دا د نیکانو طریقه شوه. څلورم چې ارتماوي جنت کې بمي، دا حافظان چې تاسو ولیدل، نو د دوو جهانو سردار فرمایي چې د کوم سړي یا د کومې ښځې لور یا زوی قرآن شریف ووایي او چې لا به یې یادېږي، وایي د قیامت پر ورځ او په جنت کې خدای پاک به د دې سړي په سر یو تاج ږدي، او د دې ښځې چې د چا هلک او زوی لور قرآن شریف ویلي، داسې یو تاج به ږدي چې هغه تاج کې به 4 طرف ته 4 مرغلري، او یو مرغلره به دومره رڼا کوي لکه انور چې سړي کره په دیوال لوخي. دا انور دې وخت کې 9 کروړه او 33 لاکه میله لرې دی د ځمکې نه، او په 11 کروړو حصو رڼاګانو کې موږ ته د یوې حصې نیمه رارسېږي بړدو. د هغې یوې حصې د نیمې وزن په یوه ګنټه کې دې 4,480 منه. ټوله دنیا کې چې څومره بجلی ده، نو په ګنټه کې د دې وزن د 6 چټاکې، او د نور د یوې ګنټې د بجلی وزن دی 4,480 من. دا 6 چټاکې بجلی چې ده د دې قیمت 34 کروڑ ډالر، 40 کروڑه ډالر د یوې ګنټې د بجلی خرڅ دی د ټولې دنیا اوسطن. نو په دې حساب د 4,480 من بجلی حسابو کې کارکولیټر باندې چې څومره تی جوړیږي. د انوار بل چا پسې راغلی دي رونو، ډېر لیډران وایي موږ سره د غریبانانو غم دی. هلکه ته د غریب غم کولی شي، دا نظام والا چا جوړ کړی؟ هر انسان 14 ګیلنه هوا راکاږي د ورځې. دا که ده په بیه اخېسته د ده پلار به پوره کړي وو، که دا ټول لیډران راجمع کړي نو چاله به 1 ګنټه هوا هم پیدا نه کړي. دا نظام د چا دی؟ دغه لوی خدای. دغه لوی خدای یو 4 مرغلرې به جوړې کړي چې هره مرغلره به د لمر نه زیاته رڼا کوي. که دا وایه چې دا دومره مرغلرې به کوم دی، نو د شپې چې شنه شپی اسمان صافي، نو ستورو ته وګورئ چې دا ځلندې روښانې مرغلرې چا پیدا کړي. دا یو ستوري د ځمکې نه غټ دی، دا انور د ځمکې نه 14 لکه کرته غټ دی، او دا د قطب ستوري چې سړي ته ولاړ ښکاري، دا د انور نه 450,000 کرته غټ دی. د خدای د بادشاه علم بغیر د خدای د هستۍ نه بل چاته نشته. وما یعلم جنود ربک الا هو. نو دغه خدای چې دا ځلند روښانه ستوري د هغه مونږ وینو، دغه خدای هر انسان په هغه تاج کې به 4 مرغلرې جوړې کړي. دا تاج یو پټکي دی، یو عزت دی، دا به ورله په سر کې ایښودی شي. نو دا د سر د تاج قصه دا به تر جنته پورې. خدای دې ستاسو او زمونږ نصیب کړي. زمونږ مدرسو والا خو فقیران دي او جند هم د فقیرانو دی، کنې د خپلو عالمانو له به هم تاج په سر چې کوم د عزت هغه اخري نښه ده، خو د تاج توفیق هم نشته، کنې دوی د تاج نه زیات لایق دي، او خدای دې د دې نه نور عزت ورکړي. نو دا پټکي په سر د حضور پاک د زمانې نه مخکې نه شروع کړه،
تر جنت پورې به دا سلسله روانه نو دا نه بدعت دی او نه ناروا دی دا د نیکانو طریقه ده خدای دې ستاسو دا ټول بچي حافظان او عالمان مو خو خلقو ته دا دعا کوو مو خو د خلقو د تهذیب د دین د شریعت او د مسلمانانو د روایاتو فکر مون دي د ډوډۍ را سره د دوی فکر نشته ویل الفقر اخشى علیکم انما اخشى علیکم الدنیا ان تبسط علیکم فتهلککم کما اهلکت من قبلکم د دوړو جهان سردار د امت د ډوډۍ فکر نه کړي د امت د دینی فکر کړي وی دا سه دولت به تاسو لراشي چې دا دولت بس تاسو د پاره د هلاکت ذریعہ وی تاسو د فقیرې غم کې ما سره تاسو د مالدارې غم دا وینه پاره بو سهال دا قسم دې ټول د تیلو د دولت بنیادی خبره خدا خدا پکې چې ورته پسر شو نو د دې کار سره ډیر دوستان وی لکه ما تاسو ته وی دوستان نور ته ځکه وی چې د وطن خلک چې دا ملایان سکه زی اوزل په حرم شریف کې ناستم کتاب مې کتو مدینه منوره کې یو حاجی راغی ما سره غلی کې ناست نو تاسو مې ته ونه کې چې د پاکستان نه کې د هندستان په اردو کې را سره خبرې شروع کړې وی دا تاسو ګوره ما کتاب ګورم وی د څه کتاب دی ما زمون د دین کتاب دی نو وی خندل وی خلک سپومې ته خپل او تاسو دا کتابونه وای نو ما مشر ما وی کاکا جی د سپومې خپل تاسو ته پریخي تاسو به اخر څه کار ټول کارونه په موږ کې موږ به کار کوو چې کوم کار د پاره 1,40,000 پیغمبران خدای را لېږلي ځان نه یادم زه فقیر پسې کې دا خپل عالمان دا مشران او دا طلبا یادو هغه د خلقو د عقیدو د عمل او د اخلاق فکر دی روح بعض خلق وای دا ملایان دا په سیاست باندې سپوږي او د دې خارجه پالیسي سره څه تعلق روح زمون د دین درې میدان دي امن سره د درې واړو فکر دی دا خلق زویم په دین نه پیږي دا چې څوک دا خبرې کوي دی وای جوړی دین دی ته وای چې جماعت کې دی منځ کو او امام د جنازې له بوته او د اسقاط ډیره وګرځول او یا چې ارتقام یې بیمار شي چې د قرآن شریف ختم پیو کیا سره بوډا بس د مولا د جنازې سره کار دی یا د نکاح سره کار دی نور په نور خبرونه کوي الکه تا دین نه پیژندلې دا هم کار دی ټیک تا خطا مولا هم دغه مقام ورکړی دی د جنازو او ستاسو په بازو کلو کې خدري رضی به خبر تم ناس دی امام سره او زه د بعض ملایانو ته چې موږ دا ارته چا طریقه ښودلې ده چې خبر ته درې ورځې ناست دی او خلک هم درځي ځان هم په زور تړلی دی دا بدعاتو کې چا مبتلا کړي دعا د هر ځای نه رسي امام درې ورځې به خبر ته ناست دی او خلک به ورځي او ټول به ورسره دعاګانې کوي د ځان هم ځان ته جون ګران کړی دی نو د دین تعلق درو میدانو سره د دین تعلق اول د سړي د ځان سره دی ستا عقیده بسی ستا عمل بسی ستا اخلاق بسی منځ او دس روجه حج دا ټول د دغه سره تعلق لري وین د دین تعلق د معاشره سره دی دا د پلار دی دا د مور ده دا د خور ده دا د ښځه ده دا د ګاونډي دی دا د استاد دی دا د سفر ملګری دی د دوی پتا صحق ته او ستا په صحق ته دوی سره به جن څنګه تیرې کلیوالي به څنګه کې دا دویم میدان دی د حکومت د دین دریم د حکومت سره تعلق لري ستا حاکم مسوکی ستا نظام حکومت بسی ستا قانون بسی ستا پالیسی بسنګي غیر مسلم سره مسلم سره دا د دین درې میدان دي نو درو میدان سره زمون د دین تعلق دی روز زمون پیغمبر چې د دنیا نه تشریف وړو مونږ ته صرف مونږ او دس نه دی ښودلی مونږ ته یو نظام حکومت هم را کړی دی هغه د یو حکومت سربراه 10 لاکه مربع میل ځمکه د حکومتو موجوده پاکستان
3,00,000 مربع میل او 50,000 مربع میل مشرقي پاکستانو چې د لیډرانو د وجې نه موږ نه لاړ. بیا د هغه مشاګردان صحابه کرام حضرت ابوبکر صدیق ہمارے فاروق، حضرت عثمان ذو النورین، حضرت علی مرتضی، حضرت حسن، حضرت عبداللہ بن زبیر او حضرت معاویہ دا و صحابه کرام یو بل پس پس بادشاہان شوی دی. بے دا غینا پس تا سلسلہ را روانا دی بادشاہانو دا اسلام سیاست ستاوی که حکومت تاوی نظام حکومت تاوی دا جن نقشی تاوی نو دا خمون تخفل پیغمبر خودلی دا آگا دا غلنا لاس پری کردی. مولا صاحب چې په جماعت کې ناست دي صرف د جنازې ټیکهدار وي، نور سے اختیار ورسره ني. دا غلنا لاس پرې کولی شي وی مولا صاحب له مصلی ورکړی دا هم دې مصلی کې طاقت شته چې کوم د حضور پاک په مصلی کې علیه الصلاة والسلام موږ یو ځاني سنګسار کولی شو، یو سړي قتل کړي قصاص به جاري کولی شي، د 2 کسانو منځ کې داسې فیصله کولی شو. دا د شریعت قرآن شریف کې دا دي کنه چې غلنا لاس پرېږدي، او قرآن شریف کې دا دي چې زنا کار له دا سزا ورکړي، او قرآن شریف کې دا دي کنه چې ډاکه او د اغوا او دا لارې چې شوکۍ د هغې دا سزا. دا به کوم ځای کې قرآن شریف کې څه دپاره راغلي؟ دا د حکومت سره تعلق لري که نه لري؟ نو چې څوک وایي ملا په سیاست څه دی، نو دا د دین بېخبره انسان دی. دی د روس او د هندو او د امریکي او د انګریز په نقش قدم روان. دی انګریز ته ګوري چې انګریزانو کې خو د مذهب تعلق د ګرجې سره دی، د سیاست سره نه دی، ټیک ته د هغې دغه دی. او زمونږ مذهب دا دین هم دی، دا دنیا هم ده، دا د افرادو اصلاح هم ده، او د معاشرې هم ده، او د نظام حکومت هم ده. کنی د دواړو جهانو سردار به مونږ ته دا خودل. یو انګریز یو خبر ورته، یو انګریز وسستی یو کتاب یې لیکلی شی چې ډیرو دوستانو کتلی وړوکی دی 100 men سلسړي. هغه په خپل خیال کې په ټول جهان کې سلسړي خوښ کړي دي چې دا ډیر اوچت خلک تیر شوي. هغې کې 11 پیغمبران ذکر کړي دي او څه نامتو بادشاه او څه انقلابي خلک. د ټول کتاب په سر کې زمونږ د ښکلي پیغمبر نوم دی علیه الصلاة والسلام، او 4 نمبر کې د عیسی علیه السلام ذکر دی، او 14 نمبر کې د عمر فاروق. نو د کتاب په تعارف کې لیکي چې زما قوم خو دا کرسچن دي عیسایان، اول به زما دا کتاب ګوري او رانه به دا تپوس کوي چې خپل پیغمبر د رستو ذکر کړی دی او د مسلمانانو پیغمبر مخکې دا ولې د دې ولې جواب وایي خامخا زه کول غواړم. وی یو حقیقت دی چې زه پټولی نشم. یو خبره یې کړې ده، یوه پکې دا چې ښه عیسی علیه السلام بادشاهي نه ده کړې، هغه بادشاه نو، هغه لکه د تبلیغ والو صرف یو لیڼه غشته د افرادو اصلاح، دغې تبلیغ کې به ګرځېده، نظام حکومت یې نه دی چلولی. دا د هغه وخت بس مناسب و چې خدای څه ورکړي، دا عیب نو هغه کې، بس د کومه کار ته خدای غوسته چې څومره هغه ته ویلي. تبلیغ کې به ګرځېده، هغه امور هغه بادشاهي نه ده کړې. لومبي د هغه شاګرد بادشاه شوی نه دی، د هغه د شاګرد بادشاه شوی نه دی. انجیل کې نظام حکومت نه دی ذکر. لومبي عیسائی حکومت دا 325 سنه عیسوي کې جوړ شوی دی، قسطنطین چې عیسائی شو. ناوای اے عیسایانو تاسو د خپل پیغمبر نه یو نظام حکومت نشي زده کولی. مسلمانانو پیغمبر بادشاه مو پیغمبر مو، دا هغه شاګردان بادشاهان تیر شوي دي، هغه قوم ته یو نظام حکومت ورکړی او دا هغه شاګردان هغه نظام په دنیا کې خپور کړی. تاسو به د چا نه زده کوئ؟ یو خبره کړې ده. نو زمونږ پیغمبر مونږ ته د جن نقشه ښودلې ده. دې خلکو د انګریزانو زمانه لیدلې ده، اسلامي خلافت یې نه دی لیدلی. د دې وجې نه د دوی ذهن غلام دی، دوی آزاد نه دي، دوی په هغه فکر کې مبتلا دي. نو زمونږ هغه سیاست د قوم نگرانۍ ته، د قوم تربیت ته، هغه به په 3 میدانو کې د هغې تربیت کې
دا د عالمانو کار دی. دویم نو وی خارجي سیاست او داخلي باندې سپي الګه د پاکستان بنیاد اسلام دی. دې کنه دی دا په کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله باندې جوړ شوی دی. پاکستان د قومیت په بنیاد نه دی جوړ، د صوبې په بنیاد نه دی جوړ، د جبې په بنیاد نه دی جوړ، د یو علاقې په بنیاد نه دی جوړ، د اسلام او د کفر په بنیاد جوړ دی. کافران یو طرف ته شي، مسلمانان بل طرف. بنیاد اسلام دی. د دغه اسلام او د پاکستان بنیادی نظریه باندې با ستا تعلقات د دنیا سره. زموږ یو کتاب دی اوس هغه په فرانسې کې ترجمه شو، سیر کبیر د یو عالم دی امام محمد ابن حسن الشیبانی. فرانسې ته ترجمه راوړې ده. فرانس کې یو ورځ سرکاري چټي شو. دا علم چې څو قدر کوي. هغه وی موږ په دنیا کې د ټولو نه مخکې قدیم ترین زور کتاب چې په سیاست لیکل شوی دی هغه خپل ژبې ته راوړ، ځکه د دې نه مخکې چا کتاب نه دی لیکلی. د ملک تعلق به څنګه چا سره به ستا څنګه تعلق وي، ستا به معاهدې څنګه وي، د هغې به کومې پورې ته خیال ساتې، د کومو معاهدو ته پابند او د کومو نه. دا تفصیل ټول زمونږ په هغه کتاب کې دی چې په هغه دویمه صدۍ کې لیکلی شوی دی او فرانسې ته نورو ژبو ته راوړل. دا خلک څه خبر دي؟ دوی خو صرف جنازه لیدلې او د اختر مونځ یې لیدلې او بډه بډه یې لیدلې. دوی زمونږ د نظام نه خبر نه دي. هغه قام اوس یو لیډر وایي او اسمبلی کې مو لازمه نمبر پاتې چې هغه خلک دا ملایان یادوي چې ډاکټر نجیب مخالفت کوي په افغانستان کې او د صدام حمایت کوي. ریمال دی پورې تعجب راځي. الکه موږ له تا پورې تعجب راځي. هغه وایي دا دواړه قوم پرستی، نو دواړه یو شی دی. نو د نجیب مخالفت کوي او د صدام حمایت کوي. ورو دواړو کې یو خبره شریکه شته، خو دو بنیادی فرق دی پکې. خبره شریکه پکې دا چې نجیب د خلق پارټۍ سره تعلق لري او صدام د باس پارټۍ. دا دواړه سوشلیست پارټۍ دي. سوشلیزم کې دواړه شریک دي. دواړه نه قوم پرستی، نه اسلام پرستی او نه زبان پرستی. حضرت خیټه پرستی، دولت پرست. دغه خبره پکې شریکه ده. خو دې وخت کې چې موږ د صدام حمایت څخه قدرې کو، نو د نجیب او د صدام په دو خبرو کې فرق دی. مو خو دې ته نجیب دا روس کې نولې دی په افغانستان. نجیب د یو زمیندار حیثیت لري، د دهقان، د یو کاشکار، د روس نماینده، د روس یو پیټي حکومت پیټو. هغه خپل خبره نه لري، شاته ورته روس ولاړ دی. د خپلې نه هغه خبره وباسي چې کوم روس خوښوي. د هغه مثال د لوټ فکر د خپلې شاته پکې بل سړی ولاړ. او صدام په خپل راغلی، انقلاب یې راوستی، احمد البکر یې ختم کړ او په خپل راغی. د اختیار خاوند دی، معاهدې په خپله کوي، خپله د خپل ملک ترجماني کوي. نو د دواړو په منځ کې د ځمکې او د اسمان فرق، یو دهقان دی او بل مالک دی د ځمکې. دویم فرق پکې دا دی چې نجیب د خپل قوم قاتل دی. 15 لکه مسلمانان شهیدان شو، پښتانه افغانیان. صدام خو خپل قوم برای راست قتل کړی نه دی. نو یو د افغانیانو قاتل دی د خپل قوم او بل د خپل قوم دپاره تیل پیدا کوي. دواړو کې د ځمکې اسمان فرق. ښه مونږ دته وایو دغه لیډر ته چې ستا د نجیب او د افغان ملت په میانځ کې د خپې والو حق نشته. که په افغان مهاجرین او مجاهدین چې هغوی 15 لکو جانونو قرباني پیش کړې ده، که د هغوی نجیب خوښوي خو ډېره ښه ده. د پاکستان د یو پارټۍ پکې څه حق دی؟ که د هغوی خوښي خو ډېره ښه ده. او که هغوی خپل قاتل ګڼي نو تی څنګه خپل دوست ګڼي؟ ټیک ته ته د خپلې پارټۍ دپاره دوست ووایه،
تا سره به احسانات کړي دا تا ته حق حاصل دی خو د افغان ملت په باره کې هغه د افغان ملت خپله رایه ده زما او ستا رایه په کیس نه ده په پردي خیرات کې سپي مه شوئ د نجیب صفتونه راته دلته مه کوئ نو دواړو کې د ځمکې اسمان فرق دی هغه خلک چې د هغې مزې صرف روس او هندو سره تړلي دي هغه په خپلو تقریباتو کې صرف هندو سفیر راولي او روسي سفیر راولي شرطه د اسلام د ملک یو سفیر نه راولي هغوی د پاکستان چې بنیاد یې په اسلام دی هغوی د سیاست خارجي او د خارجي پالیسۍ د جوړولو حق نه لري دا عالمان او دا طالبان او دا دینی مدرسې کې نه وي قسم د لیډرانو او د پارټو که په حکومت کې او که باري دا د حکومت عالم یو پارټي ده او لیډران دي باري دا دواړه ګوره د اسلام په حق کې دا ناپوهه دي خیرخوانه دي دا طالبان او عالمان دا د ملک خیرخواه دي دا د دین خیرخواه دي په لیډرانو کې بسلو کې یو کم سل دروغجني هغه رښتونې که رښتونې وي نو ټیک ته پل به درله جوړ کړي چې د پل واده یې در سره کړي کالج به درله جوړ کړي او نهر به درله وباسي خدا خو یو هندو لیډر هم کوي او یو سیک لیډر هم کوي او یو عیسائی لیډر هم کوي مسلمان لیډر اول د خپل ملک هغه بنیادی نظریې ته ګوري تاسو چې د دین د پاره چرته مظاهره کړې ده د شریعت د پاره کړې ده اسلامی قانون ته ملا ازم وای او شریعت ته پاپایت وای او د دین خبره چې ووري و یاره دا ملایان دا مونږ رستم رسۍ رجت پسند لري زناور مونږه تاسو مخکې بوتلل غواړو د دواړو جهانو د سردار زمانې ته نږدې کول غواړو هغه خلک چې د هغې شریعت خپلو او تهذیب یې خپلو هغوی دې ملک ته دین را رسولی دی او تاسو چې د پردي قوم نظام خپل کړی دی تاسو نه خپل ملکونه خلک اخلي زمونږ مثال د بیزوګانو دی د شادو دی د بندر نو د شادو د بیزو نه څوک نه یریږي دا وینې سن 45 هجري کې پېښور فتح شوی د دواړو جهانو د سردار د وفات نه 15 کاله پس 15 کاله څه شي کابل 15 کاله پس فتح شو د حضرت عثمان ذو النورین زمانه کې او پېښور حضرت معاویه رضی الله عنه فتح کړ د هغې نه 10 کاله پس د کابل نه د خوست او د پکتیا په لاره فوج راغی او مشر صحابي د هغې وخت حضرت سنان ابن سلمه ابن محبت او فوج راغی کواد بنو ډیر اسماعیل خان فتح کړ او بیا پېښور فتح کړ د پېښور پخوانی نوم دی بدیا معنی بت پرست خان بیا نوم شو پیش آور د تاجرانو اډه هغه لوی شخص بیا سوات او دیر او باجوړ دا ټول مشرکانو بودیزم والو بت پرست دغه قومونو سره مټې جټې کې جنگ وشو هغه صحابي د 15 کسانو سره شهیدان شو نو دا اصحاب بابا زیارت دا 15 کسان په یو ځای خښتي په یو شخص دا دغه خلک ته چې چا پېښور فتح کړی نو چې د چا تهذیب خپلو او د چا شریعت خپلو او د چا قانون خپلو هغې خو دې ځای ته دین نه ورسوه او تاسو چې روس ته ګورئ چې روس کې وایي ښځې کولو ګرځي نو دا ملایان به زمونږ په ښځو پابندي ولګوي او په لندن کې ښځې ازادي دي او دوی د حقوقو نسوان مخالف دي هلکه مونږ ستاسو د حیا ستاسو د نسب ستاسو د شرف حفاظت کول غواړو د انګریزانو نقل مه کوئ د انګریزانو 45 کروړه آبادي ده خو په 45 کروړه کې به یو انګریز وایي مسټر کارلایل چې زمونږ په یورپ کې به 45 داسې جینکې پیدا نه کړي چې د واده نه د مخکې پاکه پاتې شي استعمال شوي دي او په 45 کروړه آبادۍ کې به 45 داسې هلکان پیدا نه کړي چې صرف د خپل پلار نه پیدا کړي هلکه د دغې قوم نقل کوي د هغې خو نسب نه دی معلوم د هغې جون لکه د سپو دی ټیک ته غوړ زیړ دي دا هپیان نه وینئ چې په قصهخانه کې ګرځي لکه بیزو چې روانه بدنمکه مردار
تاسو د دغه قوم نقل کوئ هغه خپل مشران هر قوم د خپل مشرانو نقل کوي په هغه خپل تهذیب فخر کوي په خپل قانون فخر کوي تاسو یا هندو ته ګورئ یا روس ته ګورئ یا امریکې ته ګورئ دغه خلکو ته ټیک ته د هغې په ساینس کې نقل وکړئ په ټکنالوجي کې نقل وکړئ لارې جوړ کړئ موټرې جوړ کړئ جزونه جوړ کړئ خدا د ښځې د ازادۍ سره تعلق نه لري ښځه خپله په عزت لرئ او کار کوي یو مثال بارته وښیم دا خلک پوهېږي نه بعض او دا لیډران دا قوم په دوکه کې ساتي دوی وایي جوړې دا لارې او موټرې ځکه جوړې کړي دي چې ښځه ازاده کړې او دا لارې موټرې ځکه جوړې کړي دي چې شراب څکي د دې یو مثال درته ښیم چې پوه شئ یو دوه سړي ویرونو یو مسلمان دی ښه سوچه ګیره د ښکلې پټکې په سر دی تسبیح ورسره او یو کافر دی د دم شپېته ګیره بس مکه ده د مسلمان هم او د دې کافر مسلمان سار منځو کې د جمع بیا کینې اشراق وخته پورې وظیفه کوي بیا د ساخ منځو کې بیا د ماسپښین جمع وکړي بیا ختم خواجهګانو کې او ذکر دی او تسبیح دی او وظیفې دي خدا دعا کوي خدای زما ځمکه آباده کړي ځمکې لویځي نه بخور کوي نه یوې چاري کوي نه خصمانه کوي نه تپوس کوي خو صرف دعا کوي او وظیفه او ختم کوي او کافر چې دی دا شپې ودشي شراب وڅکي ښه په نشه کې خو چې غرمه پاس یو مخ لاسونه ووینځي او چای وڅکي هغه لاړ شي خپل پټي وکړي تخم پکې واچوي او بخور یې کړي چې څه د پټي خصمانه یې هغه پوره وکړي او مازدیګر چې ماسپښین راشي ماسپښینه مازدیګره پورې وده شي بیا مازدیګر ګوتې نه ښځه ونیسي او د مالوټ باندې ګرځي بیا د شپې سنیمه وکړي بیا نایټ کلب ته لاړ شي دی پردو ښځو سره سملي او ښځه یې پردو سړو سره بیا چې وده کېږي د شپې شراب وڅکي چې سار پاسې غرمه خو بیا پټي لځي شپږ میاشتې پس زما د وظیفو دا مسلمان روح دا د پټکي او د ګیرې خاوند دین پټي ته لاړ شي او هغه سور کافر هم لاړ شي د هغه پټي کې غنم شوي اټالۍ پکې جوړي فصل یې شي او زما دا مسلمان روح چې پټي ته لاړ شي دې کې زوزاني جغاغی مارکونډې وي او سپلمې او سپېلني کرکړې دی وایي یاره دې کې خو نه غنم شته نه جوار شته دا چل پکې څه دی زه خو وظیفه هم کوم ختم خواجهګان هم کوم زیارتونو باندې هم ګرځم دعاګانې هم کوم او زما پټې ونه شو او دا سور کافر دی نه خدای مني نه زیارت مني نه قبر مني نه قرآن مني نه رسول مني او د ده پټې وشو نو دا زما هغه لیډر بابا دی دا مسلمان دی سوچ کوي چې دا چل پکې څه دی نو وایي سوچ کوي وی ټول چل په دې کې دی چې دی په مالوټ باندې مازدیګر کې ښځه څرګنده ګرځوي د ده دا ځکه پټې شوې رونو دا خبره ټیک ده که خطا نو وایي زه به هم ښځه بار ته راوباسم چې زما هم غنم وشي موږ ورته وایو زناوره د ښځې د پردګۍ باندې غنم نه دي شوي د هغه نه چې ډېر قابلې 2 ډګرې اوچتي او وایي تش د ښځې ازادول نه دی دې ماښام کې سینما لمځي نو دا ټول چل په سینما کې دی نو موږ به سینما جوړه کړو چې غنم هم وشي د هغه نه چې یو 3 ډګرې اوچتي او وایي نه هغه ورسره د شپې نایټ کلب ته ځي ازادي کوي پکې موږ به هم نایټ کلبونه زیات کړو نو فصل به م وشي د هغه نه چې اوچتي او وایي نه د شپې ورسره شراب وڅکي نو شراب به آزاد کړو نایټ کلبونه به ډېر کړو او ښځې به آزادې کړو نو هغې به هم غنم وشي رونو د ده دا ریسرچ د ده دا تجزیه او تحلیل دا صحیح دی که خطا ده مونږ وایو نه د غنمو کېدلو دپاره د غنمو محنت پکار دی هغه یوې دا چاري ده ګوډ دی تخم دی بخور دی ځمکه اړول دی غنم په دې کېږي غنم د ښځې په بندېدو نه کېږي او غنم په سینما چېرته نه دي شوي او غنم په شرابو باندې چېرته نه دي شوي موږ دې لیډرانو سرکوزو ته وایو چې یا د خدای بندګانو تاسو لارې جوړې کړئ موټرې ښځو باندې لارې موټرې نه جوړېږي راکټ جوړ کړئ راکټ چېرته په شرابو څکلو نه دی جوړ شوی که نه جوړېږي چې څوک شراب وڅکي نو راکټ جوړوي او سپومې ته ختل دا په سینما نه کېږي
په سینما کې نقل مه کوئ، خپل تهذیب مه پرېږدئ، په ښځې ازادولو کې نقل مه کوئ، په شرابو کې مه کوئ. د لارې او د موټر دپاره خپل عمل دی ورکشاپي اوسپنه وی کارخانه وی خپله مشیني او اوزار ده هغه جوړ کې، هغې باندې بمونه جوړ کې، راکټونه پرې جوړ کې، خو خپل دین او تهذیب او خپل اخلاق او روایات مه پرېږدئ. تاسو راتلې هغه اصلي کارم پرېښه او د هغې په غلطو خبرو کې نقل شروع کړو. نو دوی وایي مولیان خلک رستو زمانې ته بوځي. هلکه موږ هم رستو نه بوځو، موږ هم د ټولو نه مخکې کول غواړو، خو تاسو مخکې کول د ښځو ازادو ته وایي. موږ وایي نه ښځې دا ستاسو خویندې دي، دا ستاسو میندې دي، موږ د دې د حیا او د عزت حفاظت کول غواړو. دا زمونږ د دین نه خلاف ده. 1,40,000 پیغمبران او هغه ښکلي کتابونه چې راغلي دي هغې کې دا وایي چې د خپل نسب حفاظت به کې، د خپل شرف او د عزت حفاظت به کې، نشه به نه کې، دا څیزونه به نه کې، دا به ستا معاشره خرابه کړي. او باقي د صنعت واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم واخرین من دونهم. د کافرانو په مقابله کې هر قسمه تیاری وکړئ چې خدای مخکې ویلي دي چې تیاری وکړئ نو بیا بسي. زمونږ یو استاد صاحب ته چاوي د لارو د موټرو څه ذکر شته په قرآن شریف کې؟ دا خو نشته، خو اشاره ورته راغلې ده. وی خدای وایي والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینه ویخلق ما لا تعلمون وعلى الله قصد السبیل ومنها جائر ولو شاء لهداکم اجمعین. خدای وایي ما ستاسو د سورلۍ دپاره قچرې وسونه او خان وغیره پیدا کړي دي او داسې څیزونه به پیدا کړم چې لا تاسو ته نه دي معلوم. نو هغه څه شي چې هغه وخت کې نو معلوم اوس رالل، خو زناورو کې خو څه نوي شی نه دی پیدا شوي، هغه هم دغه څیزونه دي. خدای د احسان په شکل ذکر کوي، لارې جوړې کړې، موټرې جوړ کړې، راکټونه جوړ کړې، ښځې بې حیا کوئ ما، شراب مسکې، منشیات استعمال پرېږدئ او امن راولئ. تاسو خو په دغه نظام کې موږ څونه لیدل. موږ عالمان هم دقه وایي، که دا عالمان نه وي، دا طالبان نه وي، دا دیني مدرسې نه وي، نو قسم دی لیډرانو به رانه یا هندوان جوړ کړو، یا به یې رانه روسیان جوړ کړو، یا به یې رانه عیسایان جوړ کړو. ځکه د دې نظر پدوي. یو خبر درته کوم نو بس کوم. دا لیلا او مجنون پخواني عاشقان تیر شوي او پښتو، عربي، اردو، فارسي مختلفو ژبو کې نومونه راځي. زمونږ عربي ادب کې یو کتاب دی، د هغې نوم دی کتاب الاغاني، 25 جلده کې دی. نو دا 3 صدۍ کې لیکل شوی دی. نو علامه ابوالفرج اصفهاني په خپل سند قصه نقل کوي، حدثنا واخبرنا. نو 2 جلد په نیمه حصه کې د لیلا او د مجنون بیان دی. مجنون عاشق هم دی او شاعر هم دی. نو یو ورځ وایي مجنون په لنګه اوښه سور او د لیلا د کور طرف ته روان و. هغه اوښه لنګه تازه لنګه وه. نو بچی کور تړلی او دې پې څوک جلبې لاس کې د مهار. دا ښځې د کلي طرف ته روان دی چې کلي ته به نږدې کېده، د هغې کلي ته نو ده باندې به هغه عشق غلبه وکړه. نو داسې به شو لکه اوده سړي چې یو پرکاله شان به شو. نو لاس کې به یې دا مهار سس شو. چې سس به شو نو د یوښې به ویې جوړې دا سور اوده دی. نو هغه اوښه به بیا واپس شوه کور ته، ځکه بچې کور پاتې شو. لږ ساعت پس به چې ده داسې وکتل اخوا دېخوا، ده به وایي دا خو زه بیا خپل کلي ته جوړې رالم. نو د اوښې جلب به یې بل طرف ته واپس. نو لږ ساعت خو به ټیک روانو، خو چې حال به پرې راغی نو جلب به یې لاس کې سس شو. نو اوښه به هم پرې شو، نو اوښه به بیا واپس شو. 2-3 ځله ده به داسې روانوله، اوښه به داسې واپس راتله. د اوښې نه یې راټوپ کړی، وی یاره زما او د اوښې نه کېږي. او یو شعر یې ووی، وی هوا ناقتي خلفي وقدامي الهوا فإني وإياها لمختلفان. وی زما معشوقه مخکې ده او د اوښې معشوقه مې وروسته پاتې ده. نو زما او د دې جوړ کېږي نه. زمونږ د دې معشوقې په روس او ماسکو کې ناستې دي او په دلی کې ناستې دي او په واشنګټن کې او په انګلینډ کې د انګریزانو په ملک، او زمونږ معشوقه په مدینه منوره کې ده. زمونږ او د دې جوړ کېږي نه. موږ دې ته د هدایت لاره ښیو چې دغه د مدینې د معشوقې لمن ونیسئ، د هغه ښکلې تعلیمات، د هغه کتاب خپل کې، هم په افرادو کې، هم په معاشره کې، هم په نظام حکومت کې. نالې به تاسو کامیاب یې، کنې بیا به مونږ کامیاب نه یو.
خدای پاک تاسو زمون کامیابی نصیب کی دا مدرسه د خدای آباد لري او د اسلام نور مدرسې خدای پاک تاسو ډیر خوشاله لري. السلام علیکم.